د خواهشاتو په زنځیر باندې تړلی ژوندون ډېر ستړی کړی یم دې ستړی وخت کې ستړی ژوندون زما ارمان دی چې زه هم د چا په شان جوړ شم چې د دې خپل کلي ملک جوړ شم یا خان جوړ شم څومره مزه به کړي چې برېتې مې کونډه پرېښې وي په هر یو کور کې مې شر پرېښې وي لانجه پرېښې وي ټوپک په لاس کې ټوپې مې په تندي پرته وي خیر دې که ماته د ټول کلي دشمني پرته وي خفا په دې یم چې مې وس نشته او زور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته ماته یو کس ووایي چې مړه خفه کېږې سله صدر د ظلم په سر واچوه یارېږې سله ساده سړیا خلک ځان دپاره څه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي بس لږ د ظلم نظریې سره منښته وکړه دین او ایمان پرېږده د ښو خلکو نن غښته وکړه دومره څه وکړه چې ایمان دې په سینه کې خور شي چې دې د ظلم اواز ټوله ښاریه کې خور شي د خپل عزت دپاره ویشتې کوه ستړې کوه په دوه څلور لکه روپۍ خلکو له مړې کوه دا چا ټوپک واخله په کلي کې سړی وله یا د چا پلار وله او یا د چا زوی وله په لاس کې توره د یزید او د شداد ونیسه کورونه ونیسه د خلکو نه جیداد ونیسه چې ظالمان او قاتلان دې خونړۍ وګڼي دا کلي خلک به د مشر د جرګې وګڼي بیا په جرګه کې په لکونو مچل کې اخله